ننګرهار کې په تیرو 2 میاشتو کې د امنیه قومندانۍ مسؤلینو 340 تنه د مختلفو جرمونو په تړاو نیولي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال ملپاسوال مولوي محمد طاهر مبارز په یو مطبوعاتي کانفرانس کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل یاد کسان په جلال آباد ښار او 22 ولسوالیو کې نیول شوي دي چې ګڼې اړوندو ارګانونو ته سپارل شوي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ منصوبینو په تیرو 2 میاشتو کې 340 تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیولي دي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په روان 2 میاشتو کې 204 پیښې ثبت شوي دي چې په تور یې 2شپېته کسان نیول شوي دي. د غلا په تور 50 تنه، د زنا او نامشروع اړیکو په تور 14 تنه، د وهلو ټکولو او والدینو شکایت په تور 15 تنه، د قتل او د قتل د هڅې په تور 18 تنه، د انسانانو او د مال قاچاق په تور 10 تنه، د ونو او فصل پرې کولو په تور 3 تنه، د اختطاف په تور 1 تن، د خیانت او رشوت په تور 1 تن، نور د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. هغه همداراز وویل په تیرو 2 میاشتو کې د نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت او بیا پیښې ثبت کړي او په تور 80 تنه نیول شوي. د ښاغلي مبارز په خبره لنیول شوو کسانو سره 490 کیلوګرامه بیلابیل نشهیي توکي او واردي نقلیه وسایط هم نیول شوي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت په تور 2 میاشتو کې او یا پیښې ثبت کړي دي چې په یادو پیښو کې 80 تنه نیولې دي چې له یادو مجرمینو سره واردي نقلیه وسایط هم نیول شوي دي. 491 کیلوګرامه مختلف النوع نشهیي توکي لکه هیروین، تاریاک، چرس، شیشه، ټابلیټکا، زیکپ او کیمیاوي مواد نیولي دي. تیرو 2 میاشتو کې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو او بنګو له منځه وړلو کمپاینونه ترسره کړي دي چې په پایله کې د یاد مدیریت مسؤلینو 2000 جریبه درأویا بسمې ځمکه د بنګو کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې. د امنیتي چارو مرستیال وایي په تیرو 2 میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې مدیریت 18 پیښې ثبت کړي او په تورې 18 تنه هم نیول شوي دي. دې زیاتوي له نیول شوو کسانو سره 10 میله بیلابیلې وسلې، لاسي بمونه او زیاته اندازه سانیاسوس هم نیول شوی. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په تیرو 2 میاشتو کې 18 پیښې ثبت کړي دي چې په تور 18 کسان نیولي دي او له یادو کسانو سره 10 میله مختلفه نوع اسلحې، حلقې، لاسي بمونه، 10 عدد خالي شاجورونه، 210 متر سانیسوس لاین، 1200 جیلي امریکایي ډالر او همدارنګه 80,000 جیلي افغانۍ هم نیولي دي. ټول نیول شوي کسان عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. همدارنګه په ګڼو نورو برخو کې هم مسؤلینو د لاسته راوړنو په تړاو خبرې وکړي چې په تیرو 2 میاشتو کې د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند 9 ګونو حوزو او 22 ولسوالیو کې شوي دي. سهار ګل احساس، امید راډیو، ننګرهار.